قدرمنو ملګرو اولاد وکړه تر هغه جوړ به ډیرو کسانو غوښتنه وه د ډیرو کسانو دغه پیغام و چې موږ ته دا ډول ویډیو جوړه کړه چې دغه ستونزې څخه خلاص شو. نو ډیرو کسانو به دغه غوښتنه کوله چې زموږ سره موبایل کې زیات اپلیکیشن دی او زموږ نیټ زر مصرفیږي. دې وجه اپلیکیشن دی ځکه چې هر اپلیکیشن نیټ مصرفوي، هر اپلیکیشن ډیټا غواړي. کله چې ته ډیټا خلاصه کړې او هغه ته نوی نوټیفیکیشن نوی اپډیټ راغلی هغه خپل ورژن پرې راکوي. نو ملګرو د دې له وجې تاسو انټرنیټ زیات مصرفیږي او ډیر زر ختمیږي. نو خپل انټرنیټ به څنګه راکموئ او خپل انټرنیټ به بې فضوله نه مصرفیږي او تاسو دغه طریقه څنګه کوئ درته ټوله طریقه په همدغه ویډیو کې ښایم. ډیره سمپل او ساده طریقه ده او تاسو به دغه طریقه زده کړئ، بیا به نور ملګرو سره حتما شیر کوئ. همدغه ویډیو ورسره شیر کړئ یا همدغه معلومات ورسره شریک کړئ. نو ملګرو دغه اپلیکیشن چې تاسو وینئ په دغه اپلیکیشن ټول انټرنیټ غواړي، هغه هم که سمپل ساده وي او یا نور هم وي، ان که د موبایل خپل اپلیکیشن وي لکه کیمرا، دا هم انټرنیټ غواړي. کله چې ته ډیټا خلاصه کړې او ټول اپلیکیشن فعال دي او ټول اپلیکیشن انټرنیټ غواړي، دغه فعال اپلیکیشن به تاسو څنګه غیر فعالوئ چې انټرنیټ ورڅخه درنه څخه مصرف نشي. درته ټوله طریقه ښایم ملګرو. ویډیو در سره لایک کړئ او که چینل مې تر اوسه پورې نه وي سبسکرایب کړی چینل در سره سبسکرایب کړئ او سر کې د بیل نشان ورپسې وایئ چې هر زموږ نوی نوټیفیکیشن تر تاسو زر در رسیږي. ملګرو دې لپاره تاسو پلی سټور ته ځئ، پلی سټور څخه به دغه یو اپ راڅخه راډاونلوډ کوئ. دغه یو اپ دی دا به راډاونلوډ کوئ. دغه څه لبیږي زه تاسو ته رازون کوم. همدې دغه نوټیفیکیشن دی، دغه یو اپلیکیشن دی پلی سټور څخه به راډاونلوډ کړئ. NET او GUARD په نوم دی او لینک یې بیزا ډسکریپشن کې هم درته پرېږدم. او ملګرو دغه اپلیکیشن به تاسو راډاونلوډ کړئ. تاسو دا کتلی شئ، دغه به یو به راډاونلوډ کړئ. کله مې دا راډاونلوډ کړو ملګرو، یا که چیرې دغه اپلیکیشن تاسو ته په پلی سټور کې نه پیدا کېدو، زما د ویډیو په ډسکریپشن کې به لینک وي، لینک نه کلیک وکړئ، تاسو به سیده ټلګرام زما چینل ته راولئ او له چینل څخه یې تاسو راډاونلوډ کولی شئ. را به شئ تاسو پر همدغه باندې کلیک وکړئ. کله مې راډاونلوډ کړو موبایل صفحې ته به راشئ، تاسو به ورباندې کلیک وکړئ، بیا به راشئ دلته پر همدغه بټن باندې به کلیک وکړئ ام اګری یعنې زه موافق یم. نو بیا به لږ ورته منتظر شئ چې دغه صفحه موږ ته په راډول را خلاصه کړي. دې له وجې دلته موږ اپلیکیشن یې غیر فعاله وو او چې انټرنیټ راڅخه مصرف نه کړي. تاسو به دلته دغه اوکې بټن باندې کلیک وکړئ او دا دویمه اوکې بټن باندې به کلیک وکړئ او دغه ټولو اوکې بټن باندې به کلیک وکړئ چې تاسو ورسره ټولو سم موافق کیئ. د لاندې ونې به هم ورسره کلیک وکړئ. نو ملګرو دغه اپلیکیشن دی چې زما موبایل کې موجود دی. اوس غواړم چې پر همدغه کې دغه انټرنیټ چې دی دغه بالکل انټرنیټ غواړي، یعنې ټول اپلیکیشن یې انټرنیټ غواړي. نو زه اوس غواړم چې دغه نټورک انټرنیټ باندې کوم که چیرې زه ډیټا خلاصه کړم، آیا غواړم له ډیټا څخه زما ډیټا مصرف نشي، یعنې دغه انټرنیټ ورته ډیټا یعنې ام بی مصرف نه کړي، نه زه به پر ډیټا باندې کلیک وکړم. یعنې تاسو پر دغه شبکه چې وینئ پر همدا به کلیک وکړئ. کله چې ور دا کلیک وکړو دا به زما د که موبایل ډیټا خلاصه کړم او دا به انټرنیټ نه غواړي، زه ورباندې کلیک کوم. ګورئ ورته دا له شبکې څخه غیر فعال شو او کله وای فای څخه غیر فعال غواړئ نو پر وای فای هم کلیک وکړئ. دا د زما هم که وای فای خلاص کړم او هم که ډیټا خلاص کړم نو دا به ما څخه انټرنیټ نه وایي او غواړم چې ډیټا پاتې شي او له وای فای څخه انټرنیټ مصرف شي، ځکه نټورک دی پکې کار کوو، آنلاین پیسې پکې ګټو. نو دغه آنلاین ښکلی سیستم دی، انټرنیټ ښکلی پیسې ورکوي. هم دغه بین نټورک دی، هم پای نټورک دی چې دغه کې مونږ کار کوو. او که غواړئ تاسو آنلاین پیسې وګټئ نو ما ته په کمنټ کې وایئ خپلې طریقې راسره د ټولې طریقې زه درته ښایم. لکه څنګه چې دغه ځای کې ما سره پای نټورک دی، پای نټورک نه زه نه شبکه بندوم او نه وای فای پرې بندوم او ایمه یې فعالوم او د نورو څه اپلیکیشن دی ټول هم ډیټا او هم وای فای بندوم، ځکه د ما څخه بې فضول نیټ وي او که چیرې مو کار ورته راشو نو زه به ولایت بیا خپله فعالیږي او کار پکې کولی شي. نو دغه طریقه به تاسو ملګرو دغه طریقه وکړئ، انشاءالله تاسو ام بی به نه مصرفیږي، بې فضول نوټیفیکیشن به نه ورته راځي او کوم ایډز چې دی هغه ایډز به ورته ختم شي. نو ملګرو که ویډیو مو خوښه شوې ویډیو در سره لایک کړئ، چینل مو که تر اوسه نه وي سبسکرایب کړی چینل در سره سبسکرایب کړئ، ویډیو ته لایک حتما ورکړئ، د ملګرو سره یې ضرور شیر کړئ. که چیرې تاسو زما دغه ویډیو لایک کړئ ما ته زما سپورټ مو وکړئ، زه به تاسو ته نورې خوندورې طریقې راوړم. تر بل ویډیو پورې تر خدای په امان، مننه.